ستا د هغه تیر حسن خاطر کوو مجبوره یو ستا د هغه تیر حسن خاطر کوو مجبوره یو ناست تر تله هر مازدیګر هغه شانتې لار کې یو او مړه او ژوندي ټول ښکلي به یو ځای پکې ووینو مړه او ژوندي ټول ښکلي به یو ځای پکې ووینو نو موږ حسن پرست خو د قیامت په انتظار کوو ژوندي ټول ښکلي به یو ځای پکې ووینو او موږ حسن پرست خو د قیامت په انتظار کې یو تا خوب کې ووینم چې اوده شمه د غره په غونډۍ تا خوب کې ووینم چې اوده شه دوی هسې هم نردید اواز ډېر خراب دي دغه طرف راتلو ما ته پته ده تا خوب کې ووینم چې اوده شمه د غره په غونډۍ پیلم واوړېدم په سر د کړه ما راوړمه او په ما الزام دی څوک جرګه کې را سره نه ځي اوس په ما الزام دی څوک جرګه کې را سره نه ځي اوس چې جرګه بوځم زه دې ډلې ته نه یا راوړم په ما الزام دی څوک جرګه کې را سره نه ځي اوس چې جرګه بوځم زه دې ډلې ته نه یا راوړم او جواره ګورو ښه او پاکه ډنډه نسې کوو جواره ګورو څښه او پاکه ډنډه نسې کوو چا را پرېښودي د بند لکه اوبه روان یو او کافر کافر دي د دوزخ په لور به خامخا ځي کافر کافر دي د دوزخ په لور به خامخا ځي او مونږ کلمه وایو خو مونږ ورسره روان یو د نصیبونو فیصلې مې اخر ومنلې طاهر لالا د نصیبونو فیصلې مې اخر د نصیبونو فیصلې مې اخر ومنلې یو تورابان بدر جماله په تندې واده کړه او که زما نه شو نو په دې باندې خفه نه یم خو که زما نه شو نو په دې دومره خفه نه یم خو په دې خفه یم چې د پلار په ځای سړي واده کړه ټول انسانیت جاړي چې داسې یو انسان مري ټول انسانیت جاړي چې داسې یو انسان مري او چې سر د جانان په سنګل ایښی وي جانان مري یو ښکلي ته کتل مې او ویل مې چې یا ربه یو ښکلي ته کتل مې او ویل مې چې یا ربه سبا چې دی هم مري نو دی به هم زما په شان مري او چې زر کفار سرکشه شي نو یو کافر زخمی کی چې زر کفار سرکشه شي نو یو کافر زخمی کی او د یو مسلم د لاسه څومره ډېر مسلمانان دي مننه اخر درته چې ته که راځې که نه راځې یریږم ته که راځې که نه راځې یریږم دا ته که لاړ شي بیا به زه یریږم زما ازار دی چېرته ونه وایي ما چې ازار کې نو په دې یریږم زما ازار دی چېرته ونه وایي او ما چې ازار کې نو په دې یریږم که په ما په ځمکه فرښته یریږي په ما په ځمکه فرښته یریږي خو زه د اسمان په فرښته یریږم او راشه جلوه کې مې د عشق وګوره راشه جلوه کې مې د عشق وګوره چې د رڼو اوښکو باران څنګه وي اوس خو اکثر په دغه فکر کې یم اوس خو اکثر په دغه فکر کې یم چې د جانان بلا جانان څنګه وي او زړه مې له درده که محسوس په خوله کې نور بلا چا پسې ارمان څنګه وي اخر یو دوه درې شرم چې د زړه خبره چې د خولې نه بې خیالۍ کې وځي د زړه خبره چې د خولې نه بې خیالۍ کې وځي لکه چې سا د ګناهګاره په نرمۍ کې وځي او په هر واده کې د ډولونو وهل نه دي پکار په هر واده کې د ډولونو وهل نه دي پکار دلته اکثر د کوره مړي په ډولۍ کې وځي او ستا د ځوانۍ د عادتونه در په غاړه نشي او ډېرې خبرې د سړي نه په پیرۍ کې وځي او منصوره ما ورته ویلي و چې مرا ګوره
منصوره ما ورته ویلي وو چې به راګورو له دې نه پس به مې ټول ژوند په ملنګۍ کې وځي. ډېره مننه.